د قرآن کریم د ترجمې 118 درس د النساء سورت او 40 آیات انشاءالله 5مه سپاره شروع کیږي. په مخکې مبارک آیات کې ذکر شو چې مورګانی، لورګانی، خورګانی، ترورګانی او وریری او خورزی او رضاعی مورګانی او خورګانی او پرکټیانی ګورګانی دا حرام دي او پرته د دینه نورې ښځې حلال دي. خو په دې آیات کې دا اوس چې کوم آیات تلاوت کوو او ترجمه یې کوو، په دې مبارک آیات کې اوس په هغو ښځو کې چې ستاسو نکاح ورسره هم کیږي، خو په هغې کې هم هغه ښځې چې واده شوي دي د هغو سره هم نکاح حرامه ده، یعنی چې د بل چا په نکاح کې نو د هغوی سره هم نکاح حرامه ده. الله تعالی فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والمحصنات او حرامي شوي دي په تاسو باندې واده شوي ښځې چې د بل چا په نکاح کې وي، من النساء د ښځو، الا مگر حرامي نه دي ما آغا ملکت ایمانکم چې تاسو یې مالکان شئ، یعنی چې ستاسو وینځي شي. کتاب الله دا د الله تعالی حکم دی، علیکم په تاسو باندې، و احل او حلال شوي دي لکم تاسو ته ما آغا نورې ټولې ښځې وراء ذلکم چې علاوه د دې حرامو شوو ښځو نه دي، یعنی دا کمې ښځې چې الله تعالی تاسو ته حرامي کړي دي، پرته د دې څخه نورې ټولې ښځې الله تعالی تاسو ته حلالي کړي دي، خو په دې شرط ان تبتغو چې تاسو غواړئ هغوی، یعنی ایجاب او قبول کوئ، باموالکم په خپلو مالونو سره، یعنی مهر ورکوئ، محسنین او باید محسنین اوسئ، یعنی نیت او قصد مو د دوامدار نکاح کولو پاکی، اولاد او د نسل بقاوي، غیره داسې نه چې مصافحین اوسئ، یعنی چې نیت او مقصد مو صرف په موقتی ډول د شهوت او هوس پوره کول وي، او نه در سره د اولاد غمی او نه در سره د نسل فکر وي. فما نو آغا خزی استمتعتم چې تاسو فایده واخلی، یعنی چې تاسو د جنسی نزدېکت د پاره استفاده وکئ، بهی په دغه مهر سره، منهن د هغوی څخه، فآتو نو ورکئ هن هغوی ته اجوره مهرونه، هن د هغوی، فریدوتن ټاکل شوي، مقرر شوي، چې تاسو د نکاح په وخت کې مقرر کړي دي، ځکه چې د جنسي نزدېکت او یو ځایوالي نه وروسته د ټول مهر ورکول واجبیږي. ولا او نشته
جناح ګناه علیکم په تاسو باندې فی ما په هغه مهر کې ترادیتم چې راضي شئ تاسو به په هغې مهر سره، یعنی که څه زیات او کم پکې وکئ، من بعد وروسته د الفریضه مقررولو یعنی ټاکلو څخه د نکاح په وخت کې. ان الله بشک الله تعالی کان دی علیما خپو حکیما او د حکمت خاوند. او فرمای ومن او څوک لم یستطع چې طاقت نه لري، چې وسه نه لري، منکم د ستاسو څخه طولا مالی ان ینکح د نکاح کولو المحصنات د آزادو المؤمنات مؤمنانو ښځو سره، یعنی چې وینځي نه وي. فمما نو نکاح دې وکړي د هغو وینځو سره ملکت ایمانکم چې تاسو یې مالکان شوي یئ، یعنی چې ستاسو وینځې شوي دي. من فتیاتکم المؤمنات ستاسو د مؤمنو وینځو څخه، یعنی که د آزادو مؤمنو ښځو سره د نکاح کولو وسه نه لرئ، نو د مؤمنو وینځو سره د نکاح وکړي. والله او الله تعالی اعلم ښه عالم دی بإیمانکم ستاسو په ایمان باندې، بعضکم ځینې ستاسو من بعض د ځینې نورو نه دي، یعنی تاسو یو د بل د جنس نه یئ. فانکحو نو تاسو نکاح وکئ هن د هغو وینځو سره باذن په اجازه اهلهن د مالکانو د هغوی. و آتو او ورکئ تاسو هن هغوی ته اجوره مهرونه هن د هغوی بالمعروف د رواج سره سم. محصنات په دې شرط چې پاکې وي، غیر مصافحات بدکاری یعنی زناکاری نه وي، ولا او نه متخذات نیونکې وي اخدان د پټو یارانو، یعنی یاربازه نه وي. فاذا بیا کله چې احسن هغوی واده شوې، یعنی بیا کله چې هغوی نکاح وکړه، فإن نو که چیرته اتینا هغوی وکړه بفاحشة بدکاری یعنی زنا، فعلیهن نو په دوی باندې نصف نیمایي ما هغه جزا ده علی المحصنات چې په آزادو ښځو باندې ده، من العذاب د عذاب نه. ذالک دا د وینځو سره د نکاح کولو اسانی لمن هغه چاته ده خشیه چې هغه ویریږي العنته د ګناه نه منکم ستاسو ځینې. وان او که
تصبروا تاسو صبر وکئ خیر غوره دی لکم تاسو ته والله او الله تعالی غفور بخونکی رحیم او رحیم دی یرید اراده لري الله تعالی لیبین چې بیان کړي لکم تاسو ته احکام خپل ویهدیکم او وښیي تاسو ته سنن لارې طریقې الذین د هغو نیکانو من قبلکم چې ستاسو نه پخوا وو ویتوب او مهرباني وکړي علیکم په تاسو باندې والله او الله تعالی علیم ښه عالم دی حکیم د حکمت خاوند دی والله او الله تعالی یرید اراده لري ان چې یتوب مهرباني وکړي علیکم په تاسو باندې ویرید او اراده لري او غواړي الذین هغه خلق یتبعون چې هغوی پیروي کوي تابعداري کوي الشهوات د خواهشاتو ان چې تمیلو کاږه شئ تاسو یعنی د حق د لارې نه کاږه شئ میلن په کږېدلو عظیمه ډیرو لویو یعنی د حق د لارې نه ډیر زیات کاږه شئ یرید اراده لري الله تعالی ان چې یخفف عنکم اسانی راولي په تاسو باندې وخلق او پیدا شوی دی الانسان انسان ضعیفه کمزوری وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين